سلامونه او نیکې هیلې د هیله اکاډمي درنو څارونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. خوشحاله یم چې د مایکروسافټ ورډ د یو نوي درس په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې یم. بیا هم زه د مایکروسافټ ورډ پروګرام پرانیزو د خپل تیر درس په ادامه بیا هم په انزر ټب کې تر پیج نمبر او هیډر فوټر دا برخې مو ټول لوستې وې. نن به د ټکسټ باکس برخه ووایو. فکر کوم ټکسټ باکس مو هم په تیر درس کې تشریح کړی خو بیا هم په لنډه توګه یې وایو. ټکسټ باکس چې دا د خط باکس معنا ورکوي، یعنې کولی شو دلته اضافه کوم. مثلا مونږ په مقاله چې لیکلې ده د هغې تر څنګ که غواړو یو باکس ولرو نو هغه راځو دلته مثلا په دغه شکل یو متن پکې لرلی دی، دغه باکس مې مثلا په دې شکل اضافه کوی چې دلته راځم دا مې انزرټ که په دغه برخه کې راځم یو ټکسټ باکس انزرټ کوم، په دې باندې کلیک کوم. دلته وګورئ بېلابېل ډولونه شتون لري، په کوم رقم مثلا غواړئ چې رقم غواړئ دا هم په دې درس کې هم ویلي وو. مثلا وایو چې په دغه شکل یو ټکسټ باکس ماته اضافه که د ډیزاین دی، وایم چې د خط په دغه برخه کې راته راشي. دا هغه وخت به کارول کېږي معمولا چې مثلا تاسې په خپل متن کې یو اضافي تشریحات غواړئ یا کوم خاص متن یا کوم خاص یادونه یا د نوټ په شکل څه وي هغه پکې یادونه وکړئ. کولی شئ دلته اضافه یې کړئ، دلته رنګونه هم بدلوی شئ چې د ټکسټ باکس رنګ په کوم رقم اوسي، په دې رقم هر رقم غواړئ د ځینې بدلولی شئ، کولی شئ پکې کار وکړئ، دلته ډیزاینونه ورکړئ د خط لپاره چې په کوم رقم خط پکې ولیکل شي. دا ټول له فارمټ شیپ کله چې ټکسټ باکس خلاص کړئ دلته اضافه کېږي. نو دا تیر درس و دا مو ویلي وو. راځو په خپل نوي درس باندې. کویک پارټس دلته ځینې کویک پارټس مونږ یعنې په یو څه مونږ ذخیره کړي غواړو چې په ژر توګه هغه دلته رامنځته کړو. جنرال مونږ مثلا وګورئ ما خپل د کمپیوټر نوم ډیل ورکړی دی، مثلا فرض وکړئ اکثرا خلک خپل کمپیوټر نوم خپل نوم ورکړي، دلته هغه تیار وي. مثلا ته په کوم ځای کې غواړئ نه غواړئ چې مثلا هغه مکمل نوم درج کړي دلته تیار در سره وایي چې په دغه ځای کې راته واچوه، هغه د کلیک مې وکړ کویک پارټس په توګه زر راته راغی. ډاکومنټ پراپرټي په بخش کې اوتور کټګوري کمنټس کمپنی ادرس کمپنی ایمیل او دغه شیان تاسې ثبت کړي وي په همدغه نومونو باندې. منیجر څوک ده، پبلش ډیټ څوک ده، سټیټس سبجیکټ څه ده، ټایټل څه ده، دغه شیان تا تیار ثبت کړي. مثلا ته یو د کتاب عنوان غټ ټایټل لري، هغه نه غواړي چې سر نه یا مثلا وایي چې د وخت ضایع لپاره هغه تیار ثبت کړي دي، نه غواړي چې بیا ټایپ کړي یعنې وخت دې ونیسي. ټایټل بخش کې ثبت شوي دلته په لنډه توګه ټایټل واچوه، دا به دلته ثبت وي د څه شي په توګه کویک پارټس په توګه کولی شي پکې اضافه کړي. ورډ آرټ څه معنا دا چې دا معمولا د عنوان لپاره کارول کېږي یا همدغه ټکسټ باکس په شکل هم کولی شي دلته استفاده کړي. مثلا زه راځم ورډ آرټ ورته وایم، مثلا لیکم افغانستان، دا مې دلته سیف کړ، دلته راځم مثلا ډیزاین مې ورکړه په دغه شکل او نور څومره کار پکې وکړئ. دلته راځئ شیډو دغه شیان ورکوي، کولی شي اضافه یې کړي پکې د ځینې رنګ ورته تنظیموي چې کوم رنګ اوسي، مثلا تور اوسي یا بل رنګ همغه خپل رنګ یې صحیح ده. آوټلاین ورته په کوم شکل کوئ، ځینې کولی شي ورته انتخاب یې کړي مثلا په دغه شکل. او دلته چې راځئ شیډو سیوری ولري ونه لري، ریفلیکشن انعکاس ولري یا ونه لري، ګلو شاوخوا یې دغسې انتشار شوي که نه، بیول دلته نور ډیزاینونه ورته کولی شي انتخاب یې کړي، بېلابېل ډیزاینونه 3D په کوم شکل اوسي، په دې رقم اوسي، په هر رقم چې تاسو غواړئ کولی شئ. یا مثلا وایي چې 3D کې راشه په دغه رقم یې که راته کلیک پې وکړئ دلته اضافه کېږي درته. همداراز ټرانسفورمیشن غواړئ ګول خط درته رامنځته کړي په دې شکل. دا ټول سمپلونه تاسو پې کلیک کولی شئ دلته اضافه کولی شئ. فیل شیپ ورته وایي، مثلا 3D نه وباسم چې خط سم ښکاره شي. فیل شیپ یعنې دغه باکس چې ده دا په کوم رقم فیل کړي، په دې رقم ورته وایي، په کوم رقم چې وایي کولی شي. آوټلاین ورته ورکوي مثلا په دغه رقم، او همداراز آوټلاین پیړوالی څومره کې دغه تیر درسونه چې په دې کوم ویلي خو بیا هم چې په دې برخه کې هم کارکرد لري کولی شي ته استفاده وکړي. مثلا دا شیپ ورته وایي چې دا راته په دغه رقم که ډیزاین دلته اضافه کېږي، باکس په کوم رقم وي. نو دا هغه شیان دي چې تاسو څومره په کلاس وهئ، آپشن یې تاسو درکړي دي، کولی شئ خپل خط یا خپل ټکسټ لا څه کړئ رنګین او ښایسته کړئ ورباندې. خو دا ما ویل چې مثلا معمولا د افغانستان کمپام کړي وي د پوهنې وزارت اړوند انګلیسي کتابونه
دغه شیپ یا دا ډیزاینونه پکې ډېر کارول شوي دي. نو دا په دې شکل شوی دی. مثلا دا وایم چې عنوان د ښکلی راته ولیکه په دغه رقم. کولی شي مثلا دلته فونټ هم ورته انتخاب کړئ، چینج یې کړئ. دلته سلیکټ آل وایم، مثلا راځم دلته انګلیسي فونټونه نور فونټونه چې که چیرې کوم ما سره مثلا وایم چې په دغه شکل کولی شي دلته ډیزاین لپاره او همداراز عنوان لپاره یو ښکلی ډیزاین له دې څخه رامنځته کړي. دغه ډیزاین وایي چې بدل شي، دې باندې کلیک کړئ، راځي بل ډیزاین مثلا کوم رقم دا رقم هر رقم چې تاسو غواړئ کولی شي دلته یې ډیزاین کړئ. تر دې وروسته بیا هم راځو انسرټ ډراپ کیپ. دا څه کار کوي؟ دلته وګورئ کله چې ډراپ کیپ ته راځئ د هر پاراګراف ګورئ دا یو پاراګراف دی، دا بل پاراګراف دی، دا بل هر یو پاراګراف دی. چیرته چې انټر کېږي هلته یو پاراګراف وي. مثلا په دې پاراګراف کې ته وایې چې ډراپ کیپ راته وکړه، دغه د پاراګراف اول توری تا ته غټوي، په دې شکل غواړئ غټ یې کړي درته که په دې شکل. همداسې مثلا په دې کې اس ډراپ کیپ لومړنی توری دی، دلته هم کولی شي د دې څخه ورته ډراپ کیپ یا دغه شکل څه رامنځته کړي. دا د ډراپ کیپ برخه ده. تر دې وروسته راځو سیګنیچر لاین ته. سیګنیچر لاین څه کار کوي؟ په دې باندې مثلا مونږ کلیک کوو، دلته راځو سجسټډ سیګنیچر ساینر سجسټډ ساینر یعنی څوک د امضا کوونکی دی. مثلا زه ورته یم چې محمد ابراهیم رحیل، خپل نوم مې درته ولیکه، سکاره ده، مثلا زه ورته یم چې مینیجر مدیر دی په دې شکل. او ایمیل ادرس چې څه دی مثلا که هر څه وي دلته خپل ایمیل ادرس لیکئ @gmail.com په دغه شکل. دا وشو رامنځته مې که دلته وګورئ په اتومات ډول ما د سیګنیچر یا د ساین برخه دلته اضافه شوې ده. معمولا دا کله چې مثلا تاسې کوم قرارداد لیکئ یا کوم ریزومې هر څه چې تاسو ولیکئ چې هلته د شي ضرورت د سیګنیچر کولی شئ دا تیار دلته رامنځته کړي دلته اوسي، دا تیار پکې رامنځته کېږي، خط شته د دې د پاسه امضا وکړه، دا ډېر ښکلی ښکاري. یعنې د په ځای چې مثلا تاسو اخره کې بیا خپل نوم په قلم ولیکئ، خپله دنده ولیکئ، بیا امضا کړئ، هغه په اتومات ډول چې څنګه ښه رامنځته کېږي هسې په قلمي بیا نه کېږي. کولی شئ دغه ځای کې خپل سیګنیچر څخه استفاده وکړئ، هلته اضافه یې کړئ. دا د سیګنیچر لاین برخه وه. سیګنیچر سرویسز کولی شئ که چیرې انټرنټ ولرئ دلته دې څخه استفاده وکړئ، یعنې تاسو مثلا خپل امضا وي هغه انسرټ کړئ، دلته تیار نوم هر څه لیکلي وي، بیا ضرورت نشته سر نه امضا کړئ، تیار په همدغه ډاکومنټ کې ستاسو امضا هم پکې ځای شوي وي. نو دا و د انسرټ کې دغه څو برخې مو چې تاسو تشریح کړئ. په راتلونکي کې یو یا دوو درسونو کې به دا نورې برخې هم سره ولولو. بیا به بخیر لاړ شو د ډرا ټیب ته چې دلته څه دي. نو دا زموږ د نن ورځې درس خدای دې چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر بیا ښې چابې.